بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن څلورم د جون کال 2026 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات ټول ډېر نهایت مهم دي. په دې کې د افغانستان متعلق موضوعات شته دی. د کې د ایران او د امریکې یو په بل باندې بریدونه، د ایران پر اماراتو، بحرینو او په کویت باندې بریدونه، همدارنګې ځینې نور خبرونه، د یوکراین پر روسیې باندې بریدونه، د روسیې پر یوکراین باندې بریدونه. دا ټول موضوعات نن دلته لرم، دا تاسو سره شریکوم. خو نن برخلاف د خپل پخوانیو برنامو چې نړیوال موضوعات شروع کوم، نن غواړم موضوعات خپله د افغانستان په متعلق چې د دې نه شروع کو. دلته کومه لوبه روانه ده، څه کیږي. نو زما د نن اول خبر د یو پاکستانی ژورنالیست په نامه د امتیاز ګل دی چې هغه داسې اسناد افشا شوي دي یا لاسته ورغلي دي چې د هغې مطابق امریکا او پاکستان، یعنی پاکستان د سلابي کړې ده چې امریکا دې ته دغه کړې ده، او بل دا چې د امریکا خو پخوانه دا پروګرام و چې دلته په سیمه کې د چین او د روسیې مخه ونیول شي. نو دی وایي چې دواړو سره داسې پلان دغه کړی دی چې په افغانستان کې د جنگ د هغې لپاره لمن ووهل شي تر څو افغانستان کې جګړه دوباره شروع شي او دلته دا نظام د طالبانو چې دی دا تضعیف شي او د منځه لاړ شي او د ده په نتیجه کې د پاکستان د خوښې یو حکومت منځته راشي، تر څو د دغې حکومت په ذریعه باندې د چین او د روسیې ترمنځ یو فاصله جوړه شي او دوی ونشي کولی چې دلته اقتصادي مراودې ولري. او دی وایي چې د همدغې معلوماتو په اساسو چې کله روسیه د دې برنامې نه خبره شوه او دا پروګرام د باندې پوه شول چې پاکستان د امریکې سره یو ځای دا برنامه جوړه کړې ده چې د افغانستان په حساب نظام بدل کی او دلته دوی د روسیې او د چین د پرمختګ مخه ونیسي او په روسیه کې او په چین کې په حساب شخړې جوړې کړي. نو په همدې اساس و چې دوی د تصمیم دا ونیو چې باید افغانستان سره داسې اسلحه افغانستان ته ورکړل شي چې پاکستان د هغه په مقابل کې نور حرکت ونشي کولی او افغانستان وشي کولی د پاکستان مخه ونیسي او پاکستان پې وشي وهلی. نو دا امتیاز ګل دا وایي چې دغه تصمیم په دغه اساس نیول شوی دی چې دغه راز روسانو ته افشا شوی دی، دغه پلان، او د هغې نه بعد روسان دا تصمیم نیولی چې د پاکستان مخنیوی په دې کېږي چې د افغانستان نظام باید تقویه شي. دویم خبر هم د افغانستان او د روسیې او د یوکراین متعلق دی او دا هم د افغانستان موضوع پکې شته دی. دې کې دا خبر د رجب سفروف رئیس د مرکز د مطالعاتو د ایران معاصر ویلی دی چې روسیې او افغانستان تړون د هغه عکس العمل په توګه دی چې د پاکستان نظامی مرستې روس خلاف په یوکراین کې پاکستان له امریکا او یوکراین سره کړي دي. نو دلته دا بل اړخ ورته وایي، هغه خو دا اړخ ویلی چې دلته پلان جوړ شوی روسیې د اسلحه کومک وکړله. دلته د رجب سفروف دا وایي چې روسیې په دې باندې مرسته وکړه چې پاکستان د روسیې په خلاف یوکراین سره امریکې ته مرسته کړې ده او دی وایي چې دغه مرسته یوکراین ته د پاکستان د خوا نه 159 کانټینره یعنی چې هغې کې دافع هوا او میزایلونه او ډېر وسایل دي، دا د ګدانسک چې د پولنډ یو بحري اډه ده د دغې لارې نه پولنډ ته استول شوي دي او د پولنډ نه دا بیا یوکراین ته استول شوي دي. او دا خبر چې دغه کار پاکستان کړی دی دا یو هندي دغې منابعو نه دا افشاعات شوي دي او په عین حال کې دا رجب سفروف دا خبر هم ورکړی دی او بیا دا یې ویلي چې دا د هندوستان نه دا معلومات دوی ته لاسه ورغلي چې دغه محموله یا دغه 159 کانټینرونه د کراچۍ نه ګدانسک د پولنډ ته تللي دي او د پولنډ نه دا یوکراین ته استول شوي دي او د دې په مقابل کې پاکستان ته د IMF د پیسو د خوشي کولو وعده ورکړل شوې ده چې هغه د دې قرضونه پې باندې لږ سپکېږي. نو دی دغه کړی چې دا به یوکراین سره مرسته کوي او امریکې ورته ویلي چې ستا د IMF پیسې به تا ته خوشي کړلی شي. یعنې دغه دوه موضوع
باعث د دې شوی دی چې روسیه خپل تصمیم ونیسي چې د افغانستان سره نظامي مرسته وکړي تر څو د پاکستان مخه ونیسي، ځکه چې پاکستان مرداره لوبه شروع کړې ده په سیمه کې، د امریکې سره دغه کوي، د چین او د روسیې په حساب مخه نیسي. په سیمه ییزو خبرونو کې په دغه شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د نورک کمر په سیمه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده چې دغه استشهادي چاودنه وه. نظامي قرارګاه کاملا له منځه وړل شوې ده او دې کې 30 تنه پوځیان هلته موجود وو چې هغه هم وژل شوي دي. ویل کېږي چې دغه برید اتحاد المجاهدین او د ګل بهادر حاجي ګل بهادر ډلو په شریکه باندې دا عملیات ترسره کړي دي. همدارنګې په بله سیمه کې د بلوچستان په نامه د فدای ګوردان او د سادو په سیمه کې عملیات ترسره شوي دي. دا منطقه د نوکونډي په ساحه کې د بلوچستان دغه کې یادیږي او دلته په ازادي غوښتونکو د بلوڅو 36 ساعته د پاکستان د پوځ سره جګړه کړې ده او دوی په قرارګاه مرکزي د بلوچستان چې د نوکندي په سیمه کې یو برید پې کړی دی. 36 ساعته جنگ دوام کړی دی او دوی په نتیجه کې 80 تنه پوځیان دا وژل شوي دي او ټپیان کړلی شوي دي. په دې کې بهرني کارکوونکي مو او دا بهرني کارکوونکي په دې سندیک او ریکویدیک په دې دوو قانونو کې کار کو، دا کسان هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ بیرته چې پر دغې باندې برید کړی دی په ازادي غوښتونکو باندې په د قلات په سیمه کې، خزدار سیمه کې او په مسوم کې په دې باندې بریدونه کړي، عملیات شروع کړي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستان د پوځ 2 چورلکې 2 هلیکوپترونه را نسکور کړل شوي دي او له منځه وړل شوي دي او همدارنګې د پاکستان د پوځ مخابراتي شبکې کاملا قطع کړلی شوي دي او د دوی انټرنیټ هم کار ورته نه کوي، نو د دوی خپل تماسونه نشي نیولی. همدارنګې د افغانستان او د پاکستان په ډیورنډ په کرښه باندې جګړه شوې ده چې د هغې په نتیجه کې افغانستان د پاکستان 2 نظامي پایګاګانې له منځه وړي دي او ډېر اسلحه غنیمت نیول شوې ده او دا جګړه په منطقه د ذکرخیل کې ترسره شوې ده. نو دا و د افغانستان متعلق خبرونه. اوس راځم نړیوالو خبرونه کې د بی بی سی په راپور په اساس باندې ویل کېږي چې تل ابیب د یو په حساب د پیریانو ګوست سیټي ورته وایي د جنیاتو په ښار باندې بدل شوی دی. سړکونه خالي دي، دوکانونه تړل شوي دي او همدې حال کې سپاه انقلاب هم اسرائیلیانو ته آخرین خبرداری دا ورکړی چې د دغې سیمو نه دې ووځي او په دې سیمو کې د دوی ته نور خیر نشته دی، دوی به دا سیمه ترک کړي او اسرائیل نه ووځي. بیا یې ورته دا خبره کړې ده سپاه انقلاب چې ستاسو حکومت تاسو ته دروغ وایي، ستاسو په بنکر کې، په شلټر کې، په هر ځای کې چې پټ شئ تاسو محفوظ ناستئ. زمونږ میزایلونه به پس له دې وړوکې نه راځي په تاسو باندې. دا ایران ورته ویلي زمونږ هغه وړوکې نه وړوکې میزایل چې په تاسو راځي پس له دې هغه به 1 ټن د هغه وزن او د ده نه به زیات یعنې 2 ټنه 3 ټنې به وي، خو وړوکې نه وړوکې به 1 ټن به وي او ستاسو ټول امکانات او دا به د منځه ځي. تاسو خپل ژوند خطر کې دی، بهتره دا ده چې تاسو د اسرائیل نه ووځئ. همدارنګې په مثال په توګه یې ورته ویلي دي چې تېره شپه موږ 10 میزایلونه پر اسرائیل باندې ورولي دي، هېڅ یوې مخه نه ده نیول شوې او نه ستاسو آیرن ډوم هلته موجود لري، نه دفاع د هوایي وجود لري او دغه راهګیرونه نشته دی. تاسو دروغ وایي دی د میزایلونو مخه نشي نیولی. په 10 کې 10 زموږ میزایلونه ټول خپل په اهدافو کې لګېدلي دي. همدارنګې د ایران د امریکا د هغه برید په مقابل کې چې د خارګ او د قشم په جزیرو باندې کړی او هلته د دوی کمانډ ان کنټرول سنټر او ټاور یې ورته وهلی او همدارنګې د لنګر اچوونکي کشتیګانو دغه هم له منځه وړل شوی و. نو دې په اساس باندې دوی بیرته په بحرین او په کویت باندې بریدونه کړي دي او امارات متحده همدارنګې خپل د دفاعي هوایي سیستم فعال کړی دی، خو موفقه شوی نه دی چې د ایران
کوم میزایل د ده مخه ونیسي. اگر چې دغې کویت او بحرین او امارات متحده دا ادعا کړې ده چې دوی د ایران میزایلونو مخه نیولې ده او هغه خپل په هدف نه دی لګېدلي، خو ایران دا وایي چې د 5م فلیټ په بحرین کې او د پټرات مرکز په کویت کې دا وهل شوي دي او دا د منځه وړل شوي دي، بنان د دوی عملیات کامیابه وو او دوی وشو کولی چې خپل اهداف ووهي. همدارنګې پس دغه عملیاتو نه چې ایران پر د کویت، امارات او د بحرین په سیمو کې کړي دي، د درې وړو ملکونو نړیوال پروازونه الوتکې مختل شوي دي، ګډوډې شوي دي او معطل شوي دي. خو یو ټکی دلته مهم دی چې ایران دا ویلي دي چې موږ د کویت د میدان هوایي یا د هوایي ډګر ترمینل نه دی وهلی، بلکې کله زموږ میزایل چې تللی دي، امریکایانو چې کوشش کوي چې هغه میزایلو مخه ونیسي، خپله امریکایانو نه دغه شوی دی او دا ترمینل د کاره وتی دی. ایرانیان وایي دا موږ نه دی کړی، دا د امریکایانو د اشتباه نه شوی دی، په خپله راکټ او چې عملته ترېنه چاودېدلی دی او دا خرابی شوی دی. دا د ایران موقف دی او دا یې رد کړی دی. همدارنګې کویت دا وایي چې ایران په تېرو څو ورځو کې 14 بالستیک میزایلونه، 18 ډرون، 15 کروز او 372 غټ بالستیک میزایلونه او 869 مختلف النوع میزایلونه پر کویت باندې ورولي دي. همدارنګې ایران ویلي چې پس له دې نه که پر ایران باندې یو حمله کیږي، نو ایران به داسې نه کوي لکه پخوا غوندې چې یو برید به کېده یو ځواب به یې ورکوه. ایران به د یو برید په مقابل کې لسګونې بریدونه به کوي او د برید به دغه به محدوده نه وي، چې په کوم ځای به یې کوي، په چا به یې کوي او په کوم ساحه کې به یې کوي، لامحدوده به یې کوي. نو دی دا دغه کړی دی چې نور هغه محدودیتونه زموږ له منځه لاړل. همدارنګې ټرمپ ویلي دي چې موږ د ځمکنۍ برید ته پر ایران باندې ضرورت نه لرو، ځکه موږ د ایران فضایي قوت ټول له منځه وړی دی او ځکه چې موږ د فضایي حملو په ترڅ کې د ایران ټول ځمکنی قوت له منځه وړلی دی. کشتیګانې دوی نه لري، هغه ټولې موږ د بحر لاندې غرقې کړي دي، فضایي قوه نه لري او عسکر یې ورته موږ د فضایي بریدونو په نتیجه کې د منځه وړي دي. نو دی بالکل په یو بل دنیا کې خوب کې دی. دا د فکر کې چې ایران کاملا ختم دی. نو که ایران ختم دی، د تا باندې میزایل او دا دفاع د کوم ځای نه کیږي؟ دغه پوښتنه چې سړی د نتنیاهو نه وکړي، او څوک ګڼل چې دغه ته چې دا ادعا لري دا خو درسته ادعا نه ده، دا کاذبانه ادعا ده. همدارنګې امریکا وایي هر هغه ملک چې ایران سره اړیکې وساتي، هغه ملک باندې به پابندیګانې یعنې بندیزونه به ولګول شي. پوښتنه زما دا ده که چېرته دی وایي چې د ایران سره، روسیه د ایران سره لګیا دی مرسته کوي، چین لګیا دی مرسته کوي، هند راځي د هغې نه دغه کوي پټرول اخلي وړي، جاپان پټرول وړي دي، فرانسې وړي، اسپانیې وړي، ایټالیې وړي. آیا امریکا دا ټولو باندې پابندي لګولی شي د دې مقابل کې؟ ځواب دی نه. بنان دا خبره چې ده دا کوم وزن نه لري، دا یو دروغ دی چې دوی وایي. همدارنګې یوکراین د روسیې په پیټرزبرګ ښار باندې چې هلته د پوټین یو اقتصادي فورم ناسته جوړه کړې ده او د نړۍ مهم رهبران او مشران د دې اقتصادي فورم ته را دعوت کړي دي. په محض د شروع کېدو د دې کنفرانس لا شروع نه و، د هغې نه مخکې نه یوکراین په دې ځای باندې برید کړی دی، میزایل او راکټونه او ډرون یې پرې ورولي دي او پوټین یې په غوسه کړی دی چې پوټین به د دې په مقابل کې د یوکراین سره څه کوي، خو تصمیم یې دا دی چې د غټه اسلحه به استعمالوي او وایي چې یوکراین به هواروي. نو دا هم دلته د دوی سره دا کار شوی دی. همدارنګې روسیې پر یوکراین باندې 670 ډرون ورولي دي، 80 میزایلونه پرې ورولي دي او د په حساب خپل غچې په دې رقم ته اخیستی دی. په سوریه کې هم د بم چاودنې شوي دي او ویل کېږي چې دا حملې د الجولاني پر پوځ باندې شوي دي او جګړه د پوځ په مقابل کې شروع ده. په همدې حال کې امریکې دا هوډ کړی دی چې د عربي ملکونو نه چې اول ملک چې اسرائیل سره د ابراهیمي تړون به امضا کوي، هغه به سوریه
سوریه به دا معاهده امضا کوي او د سوریې سره به بیا د اسرائیل او د امریکې مرستې دوام پیدا کوي. که چېرته دا ونه کړي نو سوریه به د اتاب لاندې راځي. نو دلته دا دغه دی چې اول ټارګټ و سوریه دی، چون په دې باندې مطمئن دی چې هغه د خپل غلام دی، نو دی غواړي چې دا معاهده امضا کړي. همدارنګې حزب الله د اسرائیل پر قواو د عودسیه په سیمه کې برید کړی دی، او دا هم ویل شوي دي چې د اپریل نه چې جګړه شروع شوې ده د اسرائیل او د لبنان، په دې کې 3500 تنه لبنانیان شهیدان شوي دي. دا و زما د نن ورځې د نړیواله او سیمه ییزه برنامه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. تر بل برنامې چې بیا تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.